سلامونه خوږو دوستانو، په دې چې روغ او جوړ باید څنګه له انټرنیټه پیسې وګټو. د دې چینل مینوالو هغه دوستان چې زموږ چینل لپاره نوي راغلي دي، لومړی دې د زموږ چینل سبسکرایب کړي او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ ترڅو زموږ ویډیوګانې د دوی لپاره تر هر چا مخکې ورسیږي. نن درته یو ویډیو جوړوم چې ډېره مهمه او اهمه ویډیو ده. ډېر دوستانو ما نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو فیسبوک کې بې نومه ایډي جوړه کړو، لکه داسې یو ایډي جوړه کړو چې هغه نوم ونه لري. نو د دې لپاره تاسو باید ففن بروزر په موبایل کې ولرئ. هغه دوستان چې نه لري هغه دې راشي پلی سټور ته، دلته د ففن ورته ولیکي، انشاءالله هغه لپاره به دا بروزر پیدا شي. وبښئ، زه تاسو لپاره لومړی دا بروزر را پیدا کړم. تاسو به دلته ولیکئ PUFF، دغه چې ولیکئ ګورئ دغه بروزر دی. دغه بروزر به را ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، نو زه اوپن کوم دا بروزر چې مخکې څه پېښېږي. ګورئ دوستانو دغه لینک ګورئ چې را خلاص شولو. ستاسو لپاره به دغه لینک ما ډسکرپشن کې د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې پرېښي. نو دغه لینک چې دی دغه به را خلاص کړئ، دغه تشه خانه به تاسو ته راشي. دغه ګورئ د تشه خانه دغه به تاسو کپي کړئ. کله چې کپي کړه آل سلیکټ به ووایئ. ګورئ دلته ګورئ آل سلیکټ شو، دا به کپي کوي. کله چې دا کپي شوله نو بیا به د دغه نه راووځئ، فیسبوک ته به راشئ. کله چې فیسبوک ته راغلی دلته فکر کوم چې ما ایډي ده، دا ایډي ترې وباسم. کله چې دا ایډي ترې ووتله نو تاسو به صبر وکړئ. دلته ګورئ کریټ نیو اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. ښه، نیو اکاونټ باندې چې کله کلیک وکړو دلته به نیکسټ ووایئ. کله چې نیکسټ ووالو نو ستاسو لپاره به دغه دی ګورئ فرست نیم او لاست نیم دغه راشي. فرست نیم باندې به ګوته ونیسئ، دلته به پیسټ کړئ دغه نوم. بیا به لاست نیم ته راشئ، دلته به ګوته ونیسئ، دغه به پیسټ کړئ. کله چې دا پیسټ کړئ نو مخکې به لاړ شئ. کله چې مخکې لاړئ نور خو انشاءالله پوهېږئ، دلته به خپل تاریخ جوړ کړئ. هر ډول تاریخ چې تاسو ته خوند درکوي، د زیږېدلو ورځ تاریخ چې کوم وي همغه تاریخ سلیکټ کړئ. بیا نیکسټ ووایئ، مخکې لاړ شئ. دلته که زنانه یاست نو فیمیل او که نارینه یاست نو میل انتخاب کړئ. زه میل انتخابوم. بیا مخکې ځم، دلته موبایل نمبر ورکړئ. کله چې نیکسټ ووایئ تاسو موبایل ته یو نوټیفیکیشن یا میسیج راځي، هغه راواخلئ او هلته اکاونټ کې ورکړئ، نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. زه نه غواړم چې نور مخکې لاړ شم، ځکه دغه نوم باندې زه اکاونټ یا ایډي جوړول نه غواړم. نو په دې لحاظ دا ویډیو خوښه شوې د نورو ویډیوګانو د شیر کولو لپاره وبښئ، د نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که کومه پوښتنه لرئ نو لاندې کمنټ کې کولی شئ. ډېره مننه، نور مو وخت نه ضایع کوم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.